بله مسله هغه دا ده چې زنانو دپاره دا ګورې جایز نه چې بعض علماو ته مستحب وایي چې زنانه اختر مانځلې لاړې شي، زنانه د اختر مانځلې تللی شي، هیڅ حرج نشته. دا زموږ د یاران چې څوک کوم وایي چې نه زنانه د اختر منځلې نه راځي، زموږ په ملکونو کې عامه دغه طریقه ده، وایي چې دې نه فتنې جوړېږي او دې نه دغه جوړېږي او دغه. دا حدیث ما د صحیح بخاري او د صحیح مسلم وایي معطیه د حدیث یو څو خبرې زما یادې کوي. یوه د صحابه کرامو بیانې چې راووتې او مانځل راغلی نو ته د هغوی نه زیات غیرتي سه. دویمه عجیبه خبره ده ستا غیرت ټول په مانځه او په جومات او دې کې راشي، نور ځینو کې غیرت نشته. درېیم بعض وایي جي د دې نه څه جوړېږي فتنه، په بازار خو دې چېرته ونه وي چې دې نه فتنه جوړه شوه، چا وایي نه. کالج ته دې جنۍ ځي، هلته دې مختلط تعلیم کوي، ګډ وډ دې د سړو سره سبقونه وایي، هېڅ خبره نه ده. چا دا ونه وایي چې دا فتنه ده، چا دا ونه وایي چې د هلک او جنۍ چې پردی جنۍ او پردی هلک په بازارونو کې ګرځي او په باغچو کې نستي او د دې خبرې اهتمام پکار دی، دې ته کتل غواړي چې ولې دا خلک یو ځای کېږي، دا خو فتنه ده، دا خو زنا ته لار کولو. چا دا قصه یو ورځ ونه کړه. خو که چېرته ته دا ووایي چې پیغمبر وایي ام عطیه دا خبره کوي، پیغمبر ویلو چې زنانه راولئ اختر مانځله، نو زنانه تللی شي وایي دا فتنه چې ته جوړېږي. او دا به څنګه چل کوو؟ پښتو غیرت ما ته ستا پښتو غیرت ټول معلوم دي، که څوک هم ما ته پښتو غیرت سنډی را سنډی. لاړ شي که نه د پښتنو په علاقو کې بازارونه وي نه اوس چې پښتنو غیرت ته معلوم شي. لاړ شه بازارونه دي اختر په دې شپو کې وینه، دا یو ښکلې موقع لاړ شه وینه بازارونه سهار دی. خو که دکه زنانه په پرده کې ښه مزېدار خپل ځای په جومات کې جوړ شوی او هغې ته راننوځي په پرده کې او بیا وځي په پرده کې کور ته لاړ شي او نارینه د دوی نه جدا وي، چا پې نظر هم ونه لګي، داسې په پرده کې راشي او لاړ شي، بیا ته فتنه جوړېږي. خو اصل خبره دا ده چې هلته خبره ټوله دې له راولي چې مذهب کې نشته، نو ځکه ورته دا خوا دې خوا خبرې کوي. نو دا سپا تا ته نشي ویلی، لکه اوس که تا ته سپا ته د بخاري او د صحیح مسلم روایت نو تا باندې خو سپا رد نشي کولی چې زما په مذهب کې نشته. نو دا خبرې دې دپاره جوړوي چې دا کار ونه شي. نور اصل بنیادي خبره دا ده چې مذهب کې نشته. که مذهب کې وی به به تا لیدلی چې بیا یې راوستې که نه، نو زنانه د اختر منځله راتلی شي، خو په دې شرط چې فتنه به ترې نه جوړېږي، په حیا او په پرده کې به راځي او خوشبو به نه استعمالوي او د دوی دپاره به خاص داسې ځای چې د سړو سره ګډوډي نه شي.